ورځنی حدیث له حضرت ابي سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه نه روایت ده. هغه مبارک فرمایي ما لمونځ کول رسول الله صلى الله عليه وسلم وروبللم. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ته جواب ورنکړ ځکه په لمانځه باندې مصروف وم، او د لمانځه له ادا کولو نه وروسته مې وویل ای د الله رسوله ما لمونځ کوه. د الله پاک رسول وفرمایل ایا الله پاک نه دی ویلي چې استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم؟ بیا رسول دی الله پاک وفرمایل ایا تا ته لوی د سورتو په قرآن عظیم شان کې در ونه ښیم مخکې له دې نه چې له مسجد نه ووځې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تر لاس ونیولم. کله چې موږ اراده دې وتا وکوله ما وویل ای د الله رسول تا خو وویل چې زه به تا ته لوی د سورتونو له قرآن عظیم شان نه در وښیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لوی د سورتونو په قرآن عظیم شان کې الحمدلله رب العالمین ده. هغه 7 مثانی ده. مثانی معنا تکرار. سورة فاتحه هم په لمانځه کې موږ تاسې هر وخت وایو او تکراریږي، او قرآن عظیم الشان ده. الحمدلله هغه قرآن عظیم الشان رسول دی الله پاک فرمایي چې ما راته او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم.